د دې انسان د دې ستر انسان د څیرې سره بعضې خلک اشنا وي خو د غږ سره ټول اشنا دي. د ده نوم عمر خطاب احمدزی نومیږي. دې انسان دا زموږ افغانان بعضې سادهګان دي چې چا ږیره نه یې پرېښي وایي د ده د ږیرې ته وګوره او ما ته مسلې ګوره. د ده غوندې خدمت اسلام ته په افغانستان کې به ډېرو کمو خلکو کړی. په افغانستان کې هم که پښتو او دري ترجمه اورېدلي هغه د دې سړي ده. عمر خطاب احمدزی نومیږي. نو د دې انسان په ژوندانه باندې قدر وکړئ. یو ډېره لویه هستي ده، ډېر لوی خدمت یې اسلام ته کړی دی. د قاري برکت الله سلیم په اواز باندې چې کومه قرآن ویلی کېږي او په پښتو او په دري په دواړو باندې د ترجمه کړې ده. نو د اسلام دپاره ډېر زیاته قرباني ورکړې ده، ډېر زیات خدمت یې د عامو خلکو دپاره کړی دی چې دغه کومه ترجمه چې صبح کې هر موټر کې به کېناستلې د ترجمه به لګیا وه، یا به په پښتو او یا به په دري لګیا وه. ډېر خوندور غږ یې هم دی. الله دې ژوندی لري.